افغان طالبانو هم د پاکستان پوځ ته د مرتد پوځ په نامه یاد کړ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. په افغانستان کې واکمن طالبان وایي چې د پاکستان مرتد پوځ بیا د ختیځ ولایت کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ باندې برید کړی دی. پاکستاني طالبانو د پاکستان پوځ ته مرتد وایي او دا لومړی ځل دی چې افغان طالبان یا د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت موظف منصبین د پاکستان پوځ ته د مرتد اصطلاح کاروي. د اسلامي شریعت حکم پر اساس د مرتد یعنی دین پرېښودونکی وژل جواز لري او د پاکستان پوځ لپاره د اصطلاح کارول وروسته له هغه پیل شول چې هغوی د 2000 کال د جولای په میاشت کې د پلازمین اسلام آباد په زړه کې په سره جومات لال مسجد او حبسه مدرسه باندې بمبار وکړ او دیني علومو ګڼ شمېر نارینه او ښځینه طالبان یې ووژل. د پاکستان حکومتي مقاماتو د وژل شوو دیني طالب العلمانو شمېر 84 یاد کړی و، خو د ادهي فاونډیشن رئیس عبدالستار ادهي په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د وژل شوو نارینه او ښځینه طالب العلمانو د ښخولو لپاره 1500 تابوتونه یوازې ادهي فاونډیشن چمتو کړي ول. په یوه ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، یو طالب وایي چې مرتد پوځ په کونړ باندې برید کړی او له خلکو نه غوښتنه کوي چې دعا ورته وکړي. په ویډیو کې غږېدونکی کس د پاکستان پوځ باندې د متقابل ډزو پر وخت د قرآن کریم آیات لولي چې وایي ای پیغمبره، تا چې ویشتل کول کفار تا نه ویشتل، لیکن الله تعالی ویشتل. د ویډیو له کتلو مې ډېره مننه. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.